نترونو تر سره کول دوه ګټې لري. یو دا ده چې داخلي تولیداتو دپاره یو ښه کمپاین دی، دوم یو ټولنیز تغییر رامنځته کوي. خلک راځي اقتصادي توکي ګوري، خپل توکي ګوري، جنګي فکر په اقتصادي فکر اوړي. دا ډېره ګټوره ده. و این نمایشگاه بسیار برای خانم‌ها خوب است. خانم‌هایی که در خانه تولیدات دارند و نمیتونند که تولیدات خود به فروش برسانند، از طریق همین نمایشگاه است که اینا میتونن همین تولیدات خود به نمایش بگذارند. دغه نمایشگاهی د زموږ د کار لپاره یو ډېر ښایسته بازار جوړوي. زموږ د افغانستان میوه پراختیا ورکوي، بازار موندنه ورته کېږي په دې نمایشګاهو کې. نو موږ غواړو چې داسې نور نمایشګاهې جوړې شي، نور جوړې شي، په هر هېوادو کې جوړې شي. چې مطلب موږ نور تولیدات وکړو، وطن ته پیسه راوړو، مال وباسو. حمایت کنن به خصوص خانم‌ها را که ما دهاقین ما خانم‌هاست و دست خانم‌ها رو بگیرن. هرچند ما صادرات داریم تا بیشتر شود فروشات ما و خانم‌ها تشویق شوند.